السلام علیکم ملګرو. نن سره د افغانستان د کرکټ بورډ یو بل نوې کار یو نوې تاریخ شریکوم چې شرف الدین اشرف صاحب کوم چې په ون ډے سکواډ کې نو او په ټي 20 سکواډ کې شامل شوی هغه एकदम د ټي 20 سکواډ نه راغی او एकदम په ون ډے سکواډ کې په ون ډے میچونو کې په اخري ون ډے کې وردن نشو. دغه د افغانستان د کوم کرکټ چې دغه کې سره خیانت دی، د افغانستان دغه لوبغاړو سره خیانت دی، کوم چې بنچ بایناس دی هغه سره خیانت دی، کوم چې افغانستان په کرکټ بورډ په دغه وډي په دغه سکواډ کې په دغه ون ډے سکواډ کې هغه ستې دي د هغه سره خیانت دی. زم چې دغه لکه سره د خیانت ونه شي او هر یو حقدار ته خپل حق ورکړل شي. که په ټي 20 سکواډ کې څوک غسل شوی باید هغه په ټي 20 کې ولوبېږي، چې په ټیسټ کې څوک غسل شوی باید هغه په ټیسټ کې ولوبول شي، چې په ون ډے کې څوک غسل شوی باید هغه په ون ډے کې ولوبول شي. چې ګلبدین نایب سے څومره ښه پرفارم شو کو د دې مخکې انډیا سره که دغه یو میچ کې هغه پرفارم نه کړی نو په دوه میچونو کې هغه ستم نه دی. ریاض حسن دلته غریب په بنچ بایناس دی، کوم تاسو وګورو نو دغه حقدار ته حق نه ورکول کیږي. او کوم چې په سکواډ کې نه دی غسل شوی هغه راځي د هغه نو په سکواډ کې هغه لوبغاړي اچي. افغانستان ټیم چې کوم دی د ټول ملت ټیم دی، د ټول افغانستان د خلکو ټیم دی، د ټول افغانستان د کرکټرانو ټیم دی، باید حقدار ته حق ورکړل شي. کوم کس چې په کوم سکواډ کې غسل شوی باید په هغه سکواډ کې ولوبېږي او په هغه سکواډ باندې هغه اکتفا وکړي او ان شاء الله چې په هغه سکواډ باندې هغه کس اکتفا وکړله بالکل الله به بری ورکوي. لکه نن چې څنګه شرف الدین اشرف ته همداسې بې دوا او بې نفع پاتې شو. څلور سکورینګ کړي دي، په بیټینګ کې هم کم پرفارم نه شو کړی او بالینګ کې هم کم پرفارم نه شو کړی، کم دومره ښه آوټسټینډینګ بالینګ هم نه دی کړی. په بینچ باندې چې ناست دي باید هغه سړی راوستل شي او په میچ کې ولوبول شي. ما د زړه پیغام او زما د زړه یو درد غونډه کې تاسو سره شریکوم د هغه هلکان چې په بینچ باندې ناست دي مقور کړی وی او شرف الدین اشرف ته هېڅ ضرورت نه و چې هغه هغه نه راغی او دلته په ون ډے میچ کې بالکل چې په ریزرو په کې نشته دی او هغه هغه نه راغی په دې سره شامل شو. دغه اخري ون ډے میچ دلته وکړو. هلکه په دې میچ به ستا څه وشي شرف الدین اشرف یا میرویس اشرف په دې میچ باندې ستا هېڅ هم نه کېږي. په خپل هغه سکواډ باندې اکتفا وکړه چې ته په کوم کې هغه او دلته د ون ډے سکواډ کې یا د ون ډے په دغه میچ کې اخري ون ډے کې هغه چاته ویوه چې وروره ته ورشه دا زما حق نه دی، دا ستا حق دی. نو باید افغانستان کې هغه کار وشي، افغانستان کرکټ بورډ هغه کار وکړي چې ټول حقدارو ته خپل حق میلاو شي او دغه کرکټ د ټول افغانستان کرکټ دی، د ټول افغانستان ټیم دی چې هر یو حقدار ته خپل حق میلاو شي او دغه شان کار نه دغه افغانستان کرکټ بورډ پریږدي. د ویډیو کتلو ډېره من د ویډیو سره ضرور شیر کوئ، په دې وجه به شیر کوئ چې دغه کار په آینده کې افغانستان خلکو سره ونیسي، افغانستان دغه لوبغاړو سره ونیسي چې کوم په بینچ باندې ناست دي، کوم د اخوا نه راځي د ټي 20 سکواډ نه او په ون ډے سکواډ کې لوبېږي. نو دا ویډیو به خامخا شیر کوئ او ضرور به شیر کوئ او د افغانستان د خلکو لپاره به شیر کوئ، د افغانستان دغه حقدارو لوبغاړو لپاره به شیر کوئ. لکه څنګه چې په بینچ باندې ناست دی ریاض حسن، ګلبدین نایب او نور احمد ناست دی، هغې ته موقع نه ورکول کېږي. د ټي 20 یو پلیر راوستل کېږي او هغه په ون ډے میچ کې اچول کېږي. نو په شرف الدین اشرف صاحب نوم چې کوم دی په دې ون ډے سکواډ کې نو د اغز نه راغلی دی او دلته په واسطه باندې او په سپارش باندې په دې میچ کې اخیستل شوی دی. د ویډیو کتلو ډېره من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې وجه باندې شیر کړئ چې تاسو ته پوره معلومات درکړل. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.